بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر آصف اظهار یو پیرا بیا تاسو سره زما عزتمندو نن به خبرې کوو د آی بی اس باره کې. اکثر خلک چې کوم دی نو دا دغه تکلیفونه داسې وي، اکثر خلک چې ډاکټر له لاړ شي یا هر قسم ته چا سره طبيب سره خبره کوي، حکیم له لاړ شي یا هومیوپیتھیک له لاړ شي یا جنرالي کومه ناست یو په اجرا جمعات کې څه خبره اترې کیږي نو زیاتر چې کومه خبره ډیسکس کیږي هغه د معدې دا مسلې ډیسکس کیږي چې ماته د معدې دا مسلې دي، ماته د هاضمې دا مسلې دي. نو اوس په دې سیزونو کې مطلب دا شو چې زیاتر خلکو ته د معدې او د هاضمې دا مسلې چې کوم دي نو دې سره ډیر خلک تر مخ دي. اوس دا ولې کیږي، څه وجې نه کیږي او څه داسې مسلې دي چې د هغې د وجې نه دا روچتې شي او څه داسې سیزونه چې موږ وکړو هغې سره موږ په دې سیزونو باندې کنټرول کولی شو. نو نن سبا حالات که موږ وګورو اکثر مریضان راشي چې یاره ډاکټر صاحب زما د ګیس مسله ده، زما د معدې مسله ده او دا ګیس مې کله کله سر ته وخیږي او په دې باندې سره چې کوم دی نو زما په سر باندې بوج شي. نو اوس آیا داسې کنیکشن شته چې د معدې دا ګیس راځي واقعي سر ته راځي او دا په سر باندې بوج ولې راشي؟ نو دا یو څو خبرې دي چې زه نن تاسو سره کلیر کول غواړم. لاول خبره خو دا چې د معدې دا ګیس دا سر ته بالکل نه راځي. دا چې کوم دی د هاضمې سیستم دا بالکل بیل سیز دی، سر بالکل بیل سیز دی. خو د دې چې کوم علامات دي د معدې چې کوم علامات دي یعنې ستا هاضمه چې ښه وي نو ستا ذهن به پرسکون وي او ستا هاضمه چې خرابه وي، معده کې چې تکلیف وي، د ګیس مسلې وي، داسې نورې مسلې وي، نو هغې سره د ډپریشن، انزایټي او دا سیزونه زیات شي نو هغې سره په سر بوج راشي. اکثر خلک بیا داسې وایي چې بس دلته کې مسله جوړه شي نو بیا په سر باندې مې بوج و ګیس مې سر ته وخیږي، په څه باندې پوهېږم نه او تکلیف راته زیات شي او د سر تکلیف هم زیات شي او سوچونه فکرونه دا هم زیات شي. نو د دې وجه دا ده چې که چېرې ستا هاضمه خرابه وي هغې سره هم انزایټي، ډپریشن او دا مسلې راتلی شي. او دویمه خبره دا که چېرې چاته د انزایټي یا ډپریشن، وهم، پریشانی دا قسمه مسلې وي، ډپریشن وي، نو هغې سره هم د هغې د کم بدن کې زموږ په بدن کې چې کم کیمیکلز ریلیز کیږي، کم هارمونز ریلیز کیږي، کم داسې سیزونه لکه اډرینالین، نار اډرینالین، دا سیزونه نو دې سره سره زموږ بلډ پریشر زیاتېدل، د زړه دړکن زیاتېدل، ټینشن زیاتېدل او هغې سره سره د معدې تیزابیت زیاتېدل. او د معدې تیزابیت چې تر ډېرې مودې پورې زیات پاتې شي نو هغې سره په معده کې السر راتلل نو دا سیزونه ډېر زیات کیږي. یعنی هغه خلک چې کم د ډپریشن او انزایټي شکار دي نو هغې کې د معدې مسلې د نورو خلکو په نسبت زیاتې دي. یا بیا هغه خلک چې کم د معدې او د هاضمې مسلې هغې ته دي نو هغې ته د ډپریشن او انزایټي مسلې د نورو خلکو په نسبت باندې دا زیاتې کیدی شي. نو دا به ووایو چې د دې دماغو یا زموږ د سوچونو، زموږ د فکرونو، زموږ د اعصابو او ورسره زموږ د هاضمې دا یو کنیکشن دی. اوس دا کنیکشن چې پازیټیو طریقې سره تاسو یوټیلایز کړئ نو پازیټیو طریقې سره لکه پرسکون ذهن، ښه هاضمه، پرسکون ذهن، دا یو بل سره تړلې خبرې دي. او یا دقسې که ذهن دې پرسکون نه نو هاضمه به بالکل خرابوي، یا که هاضمه دې مسلسل خرابوي نو هغې د وجې نه ستا ذهن پرسکون نشي پاتې کېدی. نو دا مسلې چې نن سبا خلکو ته دي نو زیاتر خلکو ته داسې مسلې دي چې هغې کې د معدې څه داسې دایمي بیماري لکه پیپټیک السر یا نور داسې د معدې څه خطرناکه مسله نه وي، بلکې زیاتر خلکو ته د هاضمې او د معدې یو بیماري چې کوم ته IBS ویلی کېږي، یعنی Irritable Bowel Syndrome. اوس Irritable Bowel Syndrome څه شی دی؟ دا داسې څیز دی چې دا اعصابي بیماري ده، دا چې کوم دی نو د هاضمې بیماري ده او که وګورې ورته نو دا سره بیماري ده هم نه، ځکه چې یو ټیسټ په دې کې داسې څه دغه نشته چې هغې دپاره موږ دا ټیسټ وکړو ته وایي چې IBS دی. مطلب د خبرې دا دی چې موږ ټول ټیسټونه وکړو، مکمل تشخیص وشي چې د معدې یا دغه څه داسې مسله نشته دی، السر نشته، نور څه داسې مسلې نشته، نو موږ وایو چې دا Irritable Bowel Syndrome یعنی IBS کیدی شي یا IBS دی. ځکه چې IBS کې ستا ټول حالات، ټول هر څه بالکل ټیک ټاک وي، ټیسټونه او د تشخیصي عمل کې چې کوم سیزونه راځي انډوسکوپي وغیره دا ټول دا بالکل ټیک ټاک وي. خو بنده ته تکلیف زیات وي، کله خېټه خرابه، کله چې کوم دی نو ډېره سخته. یعنی هغه کسان چې چاته خېټه څو ورځې مسلسل نرمه وي، بیا څو ورځې مسلسل سخته وي، کله قبض، کله د ستونو بیماري، ورسره چې کوم دی په دماغو بوج، د آرام کمې، د ذهن بوج، نو دا یقیني طور د IBS علامات کیدی شي. اوس IBS کې څه کیږي؟ IBS کې تاسو ته د معدې پړسېدل، د معدې درد، په معده کې ګیس جمع کېدل، دغسې خېټه ډېر سخته نرمېدل یا د خېټې ډېر سختېدل دا هم کیدی شي. او دویمه خبره دا چې اکثر له مونږه څنګه خوراک وکړو، خوراک سره بس وایي چې بیا ماته د واشروم ضرورت یا څه داسې څیزونه اکثر یاره دا خوراک چې زه وکړم یا داسې څه بل څه څیز ډېر څیزونه داسې
چې هغه تړلی شوي هغې سره چې بس دا څنګه زه خولې ته کم نو زه واشروم ته منډه وامه او ماته حاجت پیښیږي، نو دا څیزونه دا د آی بي اس علامات هم کیدی شي. اوس دې آی بي اس په څنګه پته لګي چې آیا دا آی بي اس دی که نه د معدې څه نورې بیماریانې دي. د معدې نورې چې هر قسمه ته بیماریانې وي هغې سره که ګیسټرایټس دی یا که پیپټیک السر دی هغې سره تبه راتلی شي، په ډکو متیازو کې وینه راتلی شي، د ډکو متیازو رنګ بدلیدی شي، دې سره وزن به کمیږي، دا څیزونه ورسره کیږي، خوراک ته زړه نه کیږي. آی بي اس چې کله هم وي دې سره به وزن کې کمی نه راځي، دې سره به تبه نه وي، دې سره به نور داسې څه الارمینګ علامات نه وي لکه ډکو متیازو کې وینه شوه یا څه. خو دغه انسان چې کوم دی به د خپلې هاضمې نه او د خپل خېټې او خپلې معدې نه دی به هېڅکله مطمئن نه وي، یعنی دته به د ګیس مسلې، چړچړاپن، د خوب کمی، اعصابي کمزوري، دا څیزونه به ورسره راځي. نو دا د آی بي اس یا اریټیبل باول سنډروم علامات کیدی شي. اریټیبل باول سنډروم که زه تاسو ته په اسانو الفاظو کې استعمال کړم، مونږ نارملی چې کوم خپل خوراک کوو نو زمونږ معده چې کوم چلن کوي په هغې باندې مونږ نه پوهېږو، یو عام طریقې سره روانه ده، دا خوراک مخکې موړي، دا هضمه دا د ډکو متیازو کولمې ته مروړي، هلته سټور هم کي، دې نه خپل ابزاربشن وکړي او کوم چې فاضل مواد دی هم باسي. یو خاص ټایم د ارج فیل شي چېرې واشروم ته تلو ضرورت دی، مونږ واشروم ته لاړ شو. آی بي اس کې دا ده چې د کولمو حساسیت دومره زیات شي چې ته خوراک کې نو ته پوهېږي چې یاره زما دې خېټه کې ورسره ګډ روان دي، زما خېټه پړسېږي، زما خېټه کې درد راځي، زما خېټه کې مروړ راځي، او زه چې څنګه خوراک وکړم نو د واشروم ضرورت بار بار راځي. واشروم ته چې لاړ شي نو هغه فراغت یا فارغېدل هغسې نه وي چې د بنده زړه مطمئن شي چې او زه د واشروم نه فارغ شوم ورځ کې یو ځل یا دوه ځل، نو هغه مسلسل بس خوراک کوي او بیا چې کوم دی باتروم ته منډه وهي، او د دې یاري چې کوم دی نو هغه اکثر خوراک کم کې مختلف څیزونه پرېږدي چې ماته به بار بار د واشروم ضرورت راځي. دته په خېټه کې درد کیږي، داسې مروړ شان راځي، نو دا د آی بي اس علامات هم کیدی شي. دې سره سره بیا د په ذهن به چې د ډیپریشن او ورسره انزایټي او داسې مختلف قسمه څیزونه شروع شي. نو آی بي اس علاج چې کله مونږ کوو نو دې دپاره انټي سپازماډیک ورکوو چې یاره دته مروړ نه کیږي، دې دپاره داسې دوایانې ورکوو، انټاسیډز وغیره ورکوو چې دته د معدې ګیس زیات نه جوړېږي، دته لایف سټایل موډیفیکیشنز وښیو چې یاره د دې خوراکونو نه پرهیز کوه، دا خوراکونه چې کوم دی زیات کوه، فایبر خپل خوراک کې زیات استعمال او ایکسرسایز کوه، پرسکون خوب. او دویمه خبره بیا دا چې اکثر خلک دا وایي چې یاره ماته خو د معدې مسله زه چې ډاکټر له لاړ شم هلته اکثر له د اعصابي دوایانې ولیکي، د ډیپریشن دوایانې ولیکي، اکثر خلک خوریم نه چې ولې زه لیونی خو نه یم، یا داسې ځکه چې بدقسمتۍ سره زمونږ د علم کمی په وجه، د نالج د کمی په وجه مونږ خپله ځان نه افلاطون جوړ کړي وي په دې خبره چې یاره دا خو ما د ډاکټر صاحب د دماغو ګولۍ لیکلي، زما څه دماغ خو نه دي خراب. نو زما وروره د ډاکټر چې کله د دماغو یا د اعصابو یا انزیولیټک د انزایټي یا د ډیپریشن دوایي نه کړي، د دې مطلب دا هرګز نه دی چې ته یا خدای مکه لیونی یا ستا دماغ خراب دي. دا مختلف بیماریانې داسې چې د هغې کم پیتوفیزیولوژي ورته موږ په میډیکل ټرمینالوژي کې وایو، لکه هغې پسې شاته کم عوامل دي چې هغه فرما دي چې د هغې د وجې نه هغه څیزونه کیږي، نو هغه پیتوفیزیولوژي باندې ډاکټر پوهېږي چې هغه به څنګه موږ دا څیزونه ختمو، دا لینک به ختمو چې هغې نه ستاسو د علامات چې کوم دي دا کم نه کم سطح ته راشي او ستاسو بیماري ټیک شي. نو په دې آی بي اس کې موږ اکثر انزیولیټکس یا انټي ډیپریسنټس دا دوایانې ورکوو، د هاضمې دوایانې ورکوو، د معدې دوایانې ورکوو، دا مختلف قسم دوایانو سره مختلف قسم لایف سټایل موډیفیکیشن او دې څیزونو سره د آی بي اس علاج کیږي. په آی بي اس نورې خبرې به هم انشاءالله کوم په بل ویډیو کې. دا ویډیو به رانه اوږده شي، تاسو خپل ډېر زیات خیال ساتئ او دا ویډیو لایک ضرور کړئ او چینل سبسکرایب ضرور کړئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.